لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد توحید عقیدی مختصر درسونو سلسله کې درې اتیم سوال ته رسیدلی وو. دې نه مخکې مسله او سوالونه د ورځ په قیامت باندې شفاعت کول، د هغې تعریف، د هغې شرطونه چا دپاره به کېږي هغه ذکر شو. درې اتیم نمبر سوال دا دی چې ما حکم من استهزأ وسخر بالله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. د هغه چا حکم څه دی چې هغه ټوکې کوي، مسخرې کوي د الله پورې یا د الله د کتاب پورې یا د الله د دین او یا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې. دغه انسان حکم څه دی؟ جواب دا دی چې من سخر بشيء من ذلك فحكمه انه کافر. جواب دا دی چې هغه څوک چې هغه ټوکې وکړي د یو معمولی شي، هغه د دین پورې یا د الله د کتاب پورې یا د الله د پیغمبر پورې یا د الله د ذات او صفاتو پورې معمولی یو شي باندې ټوکې وکړي، حکم د هغې انسان دا دی چې یقینا هغه سړی کافر دی. اسلام او دین ایمان او دین اسلام چې کوم دی دغه سړی په دغه باندې د هغې نه خارجېږي او وځي. هر یو شي د دین پسې څوک ټوکه وکړي، هر یو شي او هر مسلې او د سنت د پیغمبر پسې څوک ټوکه وکړي، د الله د ذات او صفاتو کې څوک ټوکه او مسخره وکړي، د الله د کتاب د هغې پسې کوم آیات پورې کوم مسله پسې ټوکه وکړي، دا سړی کافر دی. قال تعالی دلیل وباینده دی. الله قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سورة توبه 55 نمبر 56 نمبر آیات دی. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. ای پیغمبره که ته د خلکو ته وي او سوال ته وکړي چې تاسو وایي دا د الله او د رسول او د دین پسې ټوکې کوئ، ولې څه کار کوئ؟ نو هغوی ویل چې یاره مونږ خو دا ګپ شپ لګو، مونږ خو داسې ټیم پاسي کوو، الله او رسول پسې ټوکې کوي او څه وایي مونږ خو ټیم پاسي کوو، مونږ وخت په دې تېرو، دا خو زمونږ د زړه خوښه نه ده. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون. وایي پیغمبره د خلکو ته آیا ستاسو دا ټوکې دا دومره حد ته ورسېدلې چې اوس د الله پورې او د الله د آیتونو او د الله د دین د مسلو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې تاسو ټوکې کوئ، الله او رسول تاسو ټوکې پرېنښودو، د الله دین پسې تاسو ټوکې کوئ. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. دا خبره واورئ، اعلان واورئ، فتوا د الله تعالی دا ده چې عذرونه باندې مه کوئ، ستاسو کفر کې شک نشته دی، یقینا تاسو کافران شوي استئ، وروسته د هغې نه تاسو مؤمنان وئ، ایمان هم راوړو، اسلام هم قبول کړو، ټوکې هم د الله او د رسول او دین پسې وکړي، یقینا تاسو کافر استئ. ایمان خپل تازه کوئ، که ایمان تازه نه کوي توبه ونه باسئ، ور تاسو ته به الله تعالی یو عظیمه سزا درکوي. د دې خبره کې هیڅ شک نشته دی. شیخ حمد ابن عتیق رحمه الله یو عالم سعودي 1220 کې دا پیدا شوی دی، په 1401 هجري قمري کال کې دا وفات شوی دی، الله دې پرې رحم وکړي. دا وی چې اعلم ان العلماء قد اجمعوا على ان من استهزأ بالله او رسوله او كتابه فهو كافر. ای خلکو دا خبره یاد کړئ، ځان په دې مسله پوه کړئ، یقینا د ټولو علماء او د امت اسلامي دا اتفاق کړلی و، دا اجماع کړی ده په دې خبره باندې هغه څوک چې د الله یا د رسول یا د الله د کتاب هغې پسې ټوکې وکړي دا سړی ګوره کافر دی. معمولی ټوکې وکړه، معمولی. وکذا اذا اتى بقول او فعل صريح من الاستهزاء. او دغه شاته حکم دغه چام دی چې کافر دی چې څوک یو خبره وکړي او یا یو کار وکړي ښکارا او دلیل پکې دا چې یاره دا سړی د دین پسې ټوکې کوي، دا سړی هم کافر دی.
نن سبا تاسو وګورئ د ویډیوګانو کې هم دا راځي مونځ چا پرې نه ښوده مونځ پسې ټوکې کوي دا چا پرې نه ښوده یعنې موږ تاسو باندې به الله سره رحم وکړي بل ځای کې ابو یوسف رحم الله فرمایي ایما رجل مسلم سب رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو سړی چې مسلمان دی او د الله رسول ته کنځل وکړل اعوذ بالله او کذبه یا د الله د پیغمبر صداقت تکذیب وکړي چې دا پیغمبر نه دی او عابه یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې عیب ولګي د هغې د ذات هغې پسې دغه شان د جبه وګده کړي هغې باندې عیب ولګي او تنقصه یا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا کم د تبلیغ کړی دی د هغې په نبوت کې نقصان پیدا کړي هغې دین نه پوره کړی موږ اوس پوره کړو هغې سم دین خلکو ته نه بیان کړی د دې زمانې خلک به سم بیان کړي او تنقصه فقد کفر بالله یقینا دا سړی کافر شو که دا مولا دی که دا امیر دی که دا ولی د زمانې دی که دا هر څوک دی وبانت زوجته او د دې سړي نه د خپله بیبي چې مسلمانه ده هغه هم ته جدا شوه فإن تابا که چېرته توبې ویسته نو ټیک ده والا قتل که توبې ونیستله دا سړی به د اسلامي حکومت د خوا نه دا به قتل کېږي دا به وجل کېږي دا سړی مرتد دی دا کوم آیت چې مخکې ولوستو دې آیت سبب نزول هم دا و عبدالله بن عمر رضی الله عنه ذکر کوي وقال رجل في غزوة تبوك في مجلس و د غزوه تبوک وختو ایو سړی یو مجلس کې ویلا وما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ومونږه دغه شانته ډېر زیات د خېټې شوقین زمونږ د دې قاریانو نه مونږ نه دي لیدلي زمونږ چې دا کم دا د هغې دور صحابه کرامو دینداره خلکو د الله پیغمبرو وی په مونږ کې چې دا کوم قاریان د قرآن دي حافظان د قرآن دي دا د دین پتنګان دي وی د دې نه ډېر زیات دغه شانته مین د خېټې والا مونږ نه دي لیدلي ولا اکذب السنه او نه په مونږ کې ډېر زیات دروغ دغه شانته په مونږ کې ډېر زیات دغه شانته دروغجنو جبو والا شته دی د دې قاریانو نه دا ډېر دروغجن دي او ولا اجمل عند اللقاء او نه په مونږ کې دغه شانته ډېر زیات چې دشمن سره مقابله کوونکي ډېر زیات بزدله خلک هم د دوی نه نشته صحابه کرام به یادول دینداره خلک او د الله پیغمبر به یادول د دې سړي دا خبره وکړه دا خبره چې کله وکړه فقال رجل في مجلس بل سړیو ته مؤمن مسلمان او هغه ته مجلس کې ویلا کذبت دروغ دی ویلا دروغ جنا ولکنک منافق ته منافق څنګه دا خبره کې او دا خبره یاد وساته لا اخبرن رسول الله صلی الله علیه وسلم زبد الله پیغمبر خامخا خبروم دا تاسو سوی ته الله پیغمبر خبروم فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر ته خبره ورسېدله او د الله پیغمبر باندې دغه شانته د آیتونه ور باندې نازل شو قال ابن عمر عبد الله بن عمر به وی فانا رايته متعلقا و ما دغه سړی چې چا دا خبره کړې و و ما دا سړی ویلو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د اوخي دغه شان دغه پیزوانی نیولیو د الله پیغمبر سلام سره روانو او دې سړی ودا ویلا یا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب یا الله یا د الله پیغمبره مونږ واسي غب لګو زمونږ د زړه اراده خدا نه و چې دا خبر دې مونږ وکړو د الله د پیغمبر په څه خبرې کول دا دغه دیندار خلکو په څه خبرې کول دا غټ خېټي او دا دې سو دا غسي مونږ غب لګو نو الله پیغمبر تو ویلا وګوره د یاست الله فرمایلی دي قل اب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الله او رسول په تاسو ډور کوي د الله د آیتونو د الله د نخو په تاسو ټول کوي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ایمان دې تازه کافر شوی نو سبب دا خبر زموږ وسوسه غب کې دا کی اول سب کې ولاړی مسلمان به مجاهد به د مجاهد بچي به د مهاجر بچي به او هغه بچي وي مولین غړخیت او قارین دیسی دا خبره کی کنه کی دا خبره کیږي والله دا علما ته ځکه دا غړخیت وي ته خو چې ته چا دعوت نکړي او علما چې وګوره دعوتونو نمبر ور باندې ني دا حقیقت ته ځکه کم کور کې چې خشه پور شعر او عالم راولي دیندار خلک راولي او د الله پیغمبر وینام دا د لایق الطعامک الا تقی استاد کور ډوړی د نخري مگر متقی انسان دیندار سره منګزار انسان داعی انسان عالم اغه له ډوړی ورکا چې هغه بدن کې داغه په جمع طاقت راشي هغه د الله بندګیو کې ثواب کی بد عمل انسان باندې پبجی والا باندې د موبایل په والا باندې کرکټانو باندې ډوړی وخره اثر ډوړی بوتله
اسی د کور رزق تباہ او برباد کو اسی د زنانم ستړکلی ځکه هغه خپل انرژي راخلی هغه د الله په نافرمانی کې لګي هغه په عباسیاتو کې هغه لګي نن سبا دا مسله ډیره زیاته ګیره په ټوکی نه کیږي ګیره په ټوکی کیږي به دا خیرن دی ګیره پر خودل به دا خیره دی د پیغمبر دا شان د پیسې چوته دی کې وسه خټه خونه کې الګا د پیسې سمې کړ سمې دغه چیزې کوا دا ډیر مسلمانان زموږ سره معاشره کې دا خبرې کوي چې سې پیسې موجوده کې څوک بدني پری دي چې ګیرم سې شرعي طریقه باندې په څوک بدني پری دي واده کړه شرعي طریقه باندې کې وسه مړه خونه ده شوی ډیر خبرې زموږ سره معاشره کې دا موجود دي الله زموږ سره حفاظت وکي یعنی یو سړی که منظم کوي یو سړی که حجم کوي یو سړی که اودسم کوي یو سړی که جهاد هم کوي هجرت هم کړی د الله تعالی رضا لپاره خو چې داسې خبرې کوي ورسره اسلام نه وځي په دې باندې دا سره د اسلام نه وجود یاد وساتئ دین پسې ټوکا د دین د شاعرو د نخو پسې ټوکا دین ته منسوب خلق کو په تا ټوکې هغه پسې ټوکې کول د دین د وجه نه د هغې د زهد د وجه نه د هغې د بېروزګارۍ د وجه نه د هغې د دنیا د پرېښودلو د وجه نه چې الله ته دین الله ته خپل وخت وړه ورکړی دی هغې پسې خلک ټوکې دا ټوکې کېږي خامخا کېږي هغه دور منافقانو هم دقه ټوکې کولې په موږ کې غټ خېټي په موږ کې بزدله په موږ کې د پیړو پونډۍ والا په موږ کې بې غیرته په موږ کې دروغجن دا وې دا صحابه کرام هم دا رب کېدي الله د آیت هم د هغوی باره کې راضي کړی دی الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي زموږ او ستاسو خولې زموږ او ستاسو ویناګانې زموږ او ستاسو اعمال د رب العالمین د خپل رضا تابع کړي په هغه څه کې د الله تعالی زموږ او ستاسو بدن استعدادونه اقوال او افعال د الله نه استعمالوي چې په هغې باندې رب خفه کېږي زموږ او ستاسو عمل به تباه کېږي وصلی الله علی نبینا محمد